د تودو سیمو ښوونیز بهیر په لغمان ولایت کې د زنګ په وهلو سره پیل شو. په همدې موخه د مستورې د انجونو په عالي لیسه کې ددغه بهیر د پرانستې غونډه جوړه شوې وه چې د لغمان والي محمد د ولایت مرستیال الحاج شهزاده مظلوم سربیره د پوهنې عامې روغتیا سکتوري خدمتونو رئیسانو د پوهنې ریاست د اړوند څانګو مسؤلینو د مستورې لیسې مدیرې استادانو زده کوونکو شمېر نورو برخه لرله. د قرآن کریم تر تلاوت وروسته د پوهنې رئیس عبدالله همدې د تودو سیمو ښوونیز بهیر په اړه رڼا واچوله. ویل 246 بابه ښوونځیو درسي بهیر پیل شو چې 2,06,000 زده کوونکي به ښوونځیو ته لاړ او خپلې زده کړې به پیل کړي او ترڅنګ ژمن شو چې د پوهنې د کیفیت د لوړولو لپاره به اغیزمن ګامونه پورته کوو او هغه ستونزې چې اوس مهال د پوهنې په برخه کې شته د ولایتي ادارې په همکارۍ پای ته ورسوي. د لغمان والي محمد د تودو سیمو ښوونیز بهیر د پیلېدو له امله د خوښۍ ترڅنګ د پوهنې په ارزښت خبرې وکړې. ویل پوهنه ده چې خلک د زیاتو پرمختګونو سره اشنا کوي. باید د پوهنې د بنسټ د پیاوړتیا لپاره اړوند مسؤلین ځانګړې توجه وکړي. ښاغلي نن زیاته کړه لکه څنګه چې روان مریض کال د هیواد ولسمشر محمد د پوهنې د حشر کال نومولی، نو پکار ده چې په ګډه د دې بهیر او بنسټ د لا ځواکمنېدو لپاره اساسي خدمات ترسره شي. محمد نن جنګ بدمرغي او سوله د خوښیو او پرمختګونو زیری وباله. ویل په سوله کې ښېرازي او ترقي ده. باید موږ او تاسې د سولې په راوستو کې د هیڅ راز قربانۍ څخه دریغ ونه کړو ترڅو ستاسو اولادونه د زده کړو برخمن او په یو ارامه چاپیریال کې زده کړې سرته ورسوي. نوموړي په ولسونو هم غږ وکړ چې خپل اولادونه ښوونځیو ته ولېږي ترڅو روښانه راتلونکی ولري. په پای کې د تودو سیمو ښوونیز بهیر د لغمان والي د ولایت د مرستیال او نورو مسؤلینو په لاسونو د زنګ په وهلو سره پیل شو.